الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن ذلك إن نراك من المحسنين. آيات سورة يوسف آيات. وقال رسول صلى الله عليه الصلاة والسلام عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام: ما أكرم شاب شيخا من أجل سنه إلا قبض الله له عند سنه من يكرمه. أما بعد، رواه الترمذي. زما د ایمان او د کلمې ورونو، نن د احترام، د مشرانو احترام او پوکشرانو او یتیمانو شفقت کول، یعنی زمونږ عنوان نن الاحترام والشفقت. دا زمونږ دغه اول دې ته ګورو چې د قرآن عظیم شان فرمایي چې کله چې د یوسف علیه السلام ورونه لاړه او دغه ته تلو، نو د غلې لپاره یوسف علیه السلام ته ورتله، نو هغې د یوسف علیه السلام ورونو غله چې واخیستله، نو بنیامین د یوسف علیه السلام سکه ورورو هغې ته په دې غنمو کې او په دې کې هغه صاع کم یو پیمانه چې وه، هغه صاع او پیمانه یې هغه یې ورته کېښوده. په دې کې کله چې ورته دا پیمانه کېښوده، نو هغه پیمانه په هغې کې راووتله، او دا د یوسف علیه السلام یو ایډیا وه چې باید دا دوی سره لاړ نشي، لکه زما غوندې دا ورونه دا هم تکلیف ورته پیدا نه کړي. په لحاظه په دې ایډیا باندې کله چې یوسف علیه السلام ته دا بنیامین ته دا کېښوده د ورور ته، نو بیا هغې ورته زه دا ایسارومه. نو ورونو یې ورته بیا عرض وکړ، دغه ته وایي په خپله یوسف علیه السلام ته هلته عزیز د مصر او مشر د مصر او وزیر د مالیې و د هغه وخت سره، نو دوی ورته داسې وایي چې قالو یا ایها العزیز، ای عزیزه، ای پادشاه، ای مشره، ان له ابا شیخا، زمونږ دپاره یو پلارم دی چې هغه شیخ دی او کبیر دی او مشر دی او سن ډېر زیات دی. کبیرا فخذ احدنا، دغه بنیامین په جیل کې ما اچوه د دې لپاره چې ستا جام یا ستا پیمانه یې غلا کړې ده، دا په دې کې ما اچوه، دا موږ سره پرېږده، او زموږ نه احدنا، یو زموږ د ورونو نه ونیسه، خیر دی. بیا زموږ پلار ډېر زیات خفه کېږي. ان نراکه، بیا به ته یې من المحسنین، د نیکانو نه، یعنی دې شیخ په احترام وکړه، زموږ د پلار احترام وکړه او د شیخانو او مشرانو احترام وکړه، او دا موږ سره پرېږده. بنیامین مه دلته جیل کې اچوه چې بیا پلار به یې خفه وي. او هغه بدون هغې د یوسف علیه السلام باندې ډېر جړېدل، او اوس همدغه یو بنیامین دی ورته پاتې، که دا هم ترې ایثار شي، نو بیا زموږ پلار باندې به ډېر تکلیف راشي. نو قرآن عظیم شان د ابن شیخا، د پلار شیخ او یا بل څوک شیخ او مشر، د هغې عزت کول رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د یو شیخانو او د باید سړی عزت وکړي. نو ځکه دا د پلار شیخ و، او کله چې بنیامین بندي کېده، نو د خلکو ورته چې زموږ په شیخ باندې رحم وکړه، او د هغې تکلیف او زحمت راته مه اضافه کوه، او دا موږ سره پرېږده چې بېرته موږ سره لاړ شي. دا خبره په همدې باندې پاتې شوه. نو رسول صلی الله علیه وسلم هم په همدې موضوع کې فرمایي چې وعن انس قال قال رسول صلی الله علیه وسلم، د انس رضی الله عنه نه روایت دی، او فرمایي ما اکرم شاب شیخا من اجل سنه الا قید الله له عند سنه من یکرمه، رواه الترمذی. انس رضی الله عنه دا روایت کوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل: کوم زلمی چې د یو سړي د بوډاتوب په سبب تعظیم او تکریم کوي،
یعنی تکریم شفقت احترام کوي نو د الله تعالی به د هغه د بوډاتوب کله چې دی په خپله باندې بوډا شي او زوړ شي نو د هغې په وخت کې به یو داسې سړی مقرر کړي الله به ورته یو بل څوک پیدا کړي چې د هغه تعظیم او خدمت به هم کوي یعنی د دې معنا دا ده چې کوم یو سړی د چا مشرۍ د مشرانو خدمت کوي الله جل جلاله به دته همدغسې یو سړی خدمتګار پیدا کړي چې د مشرۍ خدمت وکړي او هلته په قرآن عظیم الشان کې هم د شیخ هغه احترام کول دې پورې راغلی چې باید شیخ باندې جړه فریاد او تکلیف تیر نشي په لحاظه د شیخانو او د مشرانو د شیخانو احترام کول عزت کول شفقت کول او اکرام کول او د هغوی سره نزدېکت کول الله جل جلاله هغې سړي ته اجر ورکوي بل الله جل جلاله فرمایي ډېر اسانه خبره دا ده فرمایي الله جل جلاله په سورت رحمان کې هل جزاء الاحسان الا الاحسان که ته یو چا سره احسان وکړي او ستا احسان هغې ته ښه مفید تمام شي که تا چېرته کوم احتیاج او یو تکلیف او ضعف او وخت در باندې راغی الله جل جلاله به ستا خدمت او ستا هغه کوم شفقت چې دی هغه به په نورو خلکو باندې وکړي د هغې وارثان به پیدا شي د دې یو مثال د محدثینو راوړی په دې حدیثونو کې فرمایي د دې حدیث په شرحه کې داسې فرمایي علما فرمایي د دې حدیث راوي انس رضی الله عنه دی عن انس دا حدیث انس رضی الله عنه روایت کړی دی نو هغه فرمایي چې انس رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدمت سلسله کې د دین دنیا د ډیرو لویو اجرونو انعامونو باندې ونازول شو ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم 13 کلنو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت شروع کړو او د هماغه وخت نه د خدمت کو او بیا د رسول صلی الله علیه وسلم خدمت تر دې حده پورې وکړ چې د 13 کلنۍ نه شروع شوی او د دې عمر تقریبا 103 کالو ته ورسېده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمتګار او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت پې کوه انس رضی الله عنه بالاخره د دې خدمت کولو په دغه کې الله جل جلاله دته دومره عمر ورته دومره تکړو د په دې 103 کال عمر کې هم د دومره تکړو چې خپل ټول کارونه به خپل کولی شو او الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعاو په برکت باندې دې ته ډېر زیاته توانایي ورکړې وه او د اولاد څومره ډېر شو د 100 کسانو ته د اولادونه رسېده نو اوس دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کوم یو حدیث چې ویلی علماو دا ورته مثال راوړی چې که یو څوک د مشرانو او د شیخانو احترام کوي او عزت کوي الله جل جلاله د هغې عزت او د هغې خدمت بې ځایه نه وړي لکه اوس د انس رضی الله عنه ته چې الله جل جلاله دا اجر او عزت ورته ورکړو په لحاظه د اجر ورکولو دا ډېر یو عجیبه قصه وه چې انس رضی الله عنه باندې دا تېره شوې وه او باید موږ او تاسو د مشرانو خدمت وکړو د شیخانو کوم یو چې د علما دي د هغې خدمت وکړو عن ابي موسى رضي الله عنه ابي موسى رضي الله عنه فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل ان من اجلال الله اکرام ذی الشیبه د یو انسان د اکرام کولو د پاره دا بس چې ذی الشیبه کم یو چې زوړي المسلم وحامل القرآن کم یو چې شیخ وي او زوړي وحامل القرآن او څوک چې عالم وي او د قرآن قاری وي او د قرآن قاری وي الله جل جلاله هغه د پاره غیر الغالي فيه والجافي عنه واكرام السلطان المقسط رواه ابو داود دا درې کسان دی حدیث شریف کې اخذ شو چې ابي موسی رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو بوډا یا د زوړ سړي توقیر کول د هغې احترام کول او د هغه چا احترام کول چې هغه حامل د قرآن وي حافظ وي د قرآن عظیم شان او مفسر او عالم وي د هغې خلکو احترام کول او د قرآن خوان احترام او اکرام کول دا یو د اسلام د شؤوناتو د کله چې هغه قرآن کې زیاتې کوونکی نه وي یعنی قرآن نه غلطه استفاده نه کوي د دنیا په متاع باندې نه استعمالوي د دې احترام پکار دی د عالم احترام د مفسر احترام او د هغه چا چې هغه زوړ شیخ وي او شیب وي یعنی عمر یې پوخ وي بوډا وي د هغې احترام کول او بل رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي او د هغه پادشاه احترام کول یا د هغه مشر د حکومت احترام کول تعظیم کول د هغې د دې جملو نه حسابېږي کوم یو چې عادل وي که عادل پادشاه وي عادل سړی وي او خپل منصب او خپل کرسۍ باندې عدالت کوي
نو رسول صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی چې دا عادل بادشاه په مقابل کې به نه ودرېږي او نه بغاوت کې بلکې د هغه مقصد کې عادل دی ته به د هغې احترام کې دا د رسول صلی الله علیه وسلم فرمان دی او موږ تاسو ته ښیي چې دا باید وویل شي. او بل دا ده قال الله تعالی الله جل جلاله فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم الله جل جلاله اوچتوي هغه کسان منکم ستاسو نه والذین اوتوا العلم هغه چاته چې ورکړی دی علم درجات درجې ورکړي دي الله تعالی په علم باندې یو سړي ته د یو عادي سړي نه او د عام سړي نه زیاتې درجې هغه چاته ورکړي اوتوا العلم هغه علم والا ته یا د علم په اساس باندې یو سړي ته درجې ورکړي دي. والله بما تعملون خبير او الله تعالی په هغه څه پوهیږي چې تاسو ته یو عالم خدمت کوي یو عالم ته نږدې کیږئ د هغې سره احسان کوئ نو الله تعالی ټول په هغې باندې پوهیږي. او که چېرته د یو عالم سره بې ادبي کوئ او یا د هغې سره تکلیف ورکوئ ورته الله جل جلاله په هغې باندې پوهیږي. فلهذا الله به ستاسو یرفع الله الذین آمنوا ستاسو درجې به اوچتې کړي ستاسو عزت به اوچت کړي ستاسو بندګي به قبوله کړي. والذین اوتوا العلم او هغه چاته چې په علم باندې ورکول شوی دا یو ډېره ډېره درجات دي یوه درجه نه ده درجات جمع ده. او الله تعالی په دې ټولو والله بما تعملون خبیر په دې ټولو شیانو باندې خبردار دی او پوهیږي پې دا د رسول دا د الله جل جلاله کلام دی او الله جل جلاله دا فرمایل دي چې باید دا کار وشي. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اجلال الله اکرام ذی الشیبة د یو سړي د اجلال کول احترام کول ذی الشیبة کوم یو چې زوړي المسلم مسلمان وحامل القرآن غیر غالی فيه والجافي عنه واکرام سلطان المقسط دا خلک درته وښوده چې د دوی به تاسو احترام کوئ او الله به ستاسو درجې پورته کوي تاسو ته به الله جل جلاله درجې درکوي. رسول صلی الله علیه وسلم او الله دواړه دا وایي چې د عالم د شیخ او د عادل پادشاه احترام او د حامل د قرآن او د عالم احترام وکړي. ځکه فرمایي الله جل جلاله انما یخشى الله من عباده العلماء کوم کسان چې یریدونکي دي او زړه بند دی د الله سره هغه علما دي ځکه هغه علما دي چې الله جل جلاله ان الله عزیز غفور الله جل جلاله غالب دی او هغه غفور او رحیم دی چې باید د عالم انما یخشى الله من عباده العلماء یعنی د یو عادي انسان نه د یو عادي سړي نه هغه څوک ډېر زیات معتبر او ډېر زیات مخکې او تکړه دی کوم یو چې د عالم احترام کوي او د عالم عزت کوي. فلهذا د دې خلکو احترام کول لکه د الله جل جلاله نه ثواب ګټل دي. او دغه په دې حدیث کې درې قسمه خلک ذکر شوي دي. اول قسم دا دی چې توقیر او تعظیم کولو د حکم ورکړی دی په دې باندې چې تاسو د دې تعظیم وکړئ. او په شرح سنت کې طاووس رضی الله عنه روایت کوي چې دا نقل شوی دا یو مسنونه طریقه ده یعنی دا څلور قسمه تعظیم چې په دې کوم حدیث کې ذکر شوی دی او د دې توقیر او عزت کول او د دې ته احترام کول دا په احادیثو کې ذکر شوی دی او باید سړی دې باندې عمل وکړي. د دې عمل کولو سره به الله جل جلاله دې خلکو ته اجرونه ورکړي کوم یو چې د دې علم او د دې دپاره کوي. عن عائشة رضی الله عنها روایت کوي چې عائشة رضی الله عنها مر بها سائل فرمایي چې په دې به عایشې صدیقې ته یو سائل راغی او سوال یې وکړ فاعطوه یسرة یو څه شی ورته ورکړه یا یو پیسه یا یو دینار یو شی ورته ورکړه یا یو غلی ورته ورکړه پورې کړه ورته او هغه یې رخصت کړو. ومر بها دا یو سړی ورباندې راغی ومر بها رجل او یو بل سړی راغی په عایشې صدیقې رضی الله عنه باندې رجل علیه ثیاب ډېرې ښایسته جامې اغوستې وې وهیئة او یو ډېر ښایسته منور سړی او هیئت یې ډېر ښایسته او فاعده وی ډېره اوښته او ورته یې وویل فاکله دې باندې ډوډۍ وخوړه فاکله په دې باندې ډوډۍ وخوړله او د دې احترام یې وکړه. بیا ورنه چا پوښتنه وکړه چې تا ولې دغه بل سړي ته دپاره د یو شي ورکړه او ادنا شی دې ورته ورکړه او دا بل چې کوم یو راغی چې دا راغی فاقعده تا وی هغه کېنو او بیا فاکله او بیا تا ورته طعام راوړ. فقیل لها دې ته وویل شو عایشې رضی الله عنه ته لکې چې تا ولې دا کار داسې وکړه چې یو سره دې هغسې سلوک وکړه بل سره داسې وکړه.
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی الله عنها ته په جواب کې ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انزل الناس بمنازلهم، هر سړی ته د خپل اندازې او د منزل په خاطر باندې د هغې احترام او عزت وکړه. هغه مخکینی سړی چې راغی هغه یو فقیر و سوالګر و، هغې هغه غوښته، او دا بل سړی چې راغی د ښه هیئت خاوند و، دا په اس باندې سور و او ښه دروند سنګین سړی و، نو ما د دې دپاره عزت هم وکړ، پښې مې نه او ډوډۍ مې ورته ورکړه. نو انزل الناس بمنازلهم، هر سړي ته د خپل منزلت په اندازه باندې د هغوی سره احترام کوئ او توقیر کوئ او د هغې عزت کوئ. الله جل جلاله به تاسو ته په خپله باندې اجرونه درکوي، ځکه چې دا د شریعت یو مهم مثال دی او شریعت دا درنه غواړي چې باید تاسو یې وکئ. اوس لکه قرآن عظیم الشان په سوره ضحا کې الم یجدک یتیما فآوه، یتیم سره خوشحالي وکړه او په غېږ کې ونیسه او رالنډ یې که ځان ته، ووجدک ضالا فهدا، او کوم یو ګمراه سړی یا هغه سړی چې پیدا کړي چې هغه په یو څه نه پوهېږي، فهدا، د هغې ته هدایت وکړه او هغې ته یو ښه لاره وښیه. ووجدک ضالا فهدا ووجدک عائلا فاغنا، او کوم یو چې فقیر وي هغې سره د غنا یا د پیسو یا د خوراک د یو څه کومک ورسره وکړه. فاما الیتیم فلا تقهر، په یتیم باندې قهر مه کوه، مه یې رټه او مور باندې په غوسه کېږه. واما السائل فلا تنهر، او یو سائل درته راځي په هغې باندې مه یې رټه او مه یې خفه کوه او مه یې شړه، ځکه یې مه شړه چې واما بنعمت ربک فحدث، کوم نعمت چې تا ته الله تعالی کوم نعمتونه درکړي په هغې باندې شکر وباسه او په هغې کې خبرې وکړه. اوس د رسول صلی الله جل جلاله دا و چې هم کوم یو سړی چې ګمراه وي هغې سره ته څه کولی شي؟ هغې ته هدایت کولی شي، هغې ته حدیث ویلی شي، هغې ته آیات ویلی شي، هغې ته ښې خبرې او ښه شی کولی شي. فهدا، هغه هدایت ده. ووجدک او بیا مې ته څوک کوم یو سړی دی بیا مې ته غریب و او فقیر و او څه شی نه لر ورسره، فاغنا، هغې سره د غنا کوشش وکړه، هغې ته څه ورکړه د خوراک دپاره یا د نورو پیسو دپاره یو شی ورته ورکړه. او بیا ورته دا واما الیتیم فلا تقهر، دا څو شیانې درته وښوده چې د یتیم باندې قهر مه کوه، بلکې په لاس په سر باندې لاس راکاږه. واما السائل فلا تنهر، او کوم یو چې سائل راځي یا غریب راځي هغې ته کله رټل مه کوه، که نه وي در سره چې شي او کومک ورسره نشي کولی، په حسن خلق باندې بېرته رخصت کړه. واما بنعمت ربک فحدث، او د الله تعالی د نعمتونو یادونه وکړه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن مسح برأس یتیم، چا چې د یو یتیم سر مسح کړ، یتیم کان لکل شعره حسنة، دغه لاس لاندې چې څومره ویښته د یو انسان په سر باندې راځي او د دې لاس لاندې راغلي دي، د دغه هر یو ویښته په اندازه باندې د سره د نیکۍ برخورد کوي او نیکي ورته ورکوي. فلهذا د الله جل جلاله دا او د رسول صلی الله علیه وسلم د یتیم سره باید سړی خامخا نیکي وکړي، عزت یې وکړي، د هغې سره نږدې شي، تر څو پورې یو فقیر سړي سره باید احسان وشي. دغه ټول احسانونه چې څوک کوي دا د دنیا او د آخرت ګټه ده او اجر یې دی. عن ابي هريره رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر بیت، بهترین کور کم یو دی، فی المسلمین، په مسلمانانو کې، بیت فیه یتیم، یو بهترین کور هغه کور دی چې په هغې کې یتیم روزل کېږي او یتیم پکې موجود وي. یحسن الیه، څومره چې احسان کې د یو یتیم سره، نیکي کې د یو یتیم سره. وشر بیت، دا خو نیک کور شو. او بل فرمایي رسول الله وشر بیت، او بدترین کور یا د شر نه ډک کور، د فتنې نه ډک کور کوم دی؟ فی المسلمین، په مسلمانانو کې هغه بیت، هغه کور دی، فيه یتیم، چې په هغې کې یتیم وي، یساء، د هغې سره بدي کېږي، یعنی د یتیم سره ناروا کارونه کېږي. الیه رواه ابن ماجه، د هغه یتیم سره چې ته کوم تکلیف ورکې او څومره زحمت ورکې، هماغومره به الله جل جلاله تا باندې تکلیف تېروي او تا باندې به تکلیف راځي در باندې، ځکه چې الله جل جلاله تا ته دا وایي چې د یتیم سره نیکي کوه او ته د هغې سره بدي کې. او ما چې حدیث ولوسته چې څومره ویښته د یو لاس لاندې راځي او د یتیم په لاس باندې سر باندې لاس راکاږي، الله جل جلاله به د هماغې په اندازه باندې تا ته اجر او عزت درکوي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم هدایت دی. الله تعالی دې موږ او تاسو ته د دې
د دې موږ توفیق راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څوک چې ضعیف دي، هغه څوک چې تکلیف دي، هغه څوک چې د دې خاوندان دي چې د احتیاج وي د یو شي دپاره، که دا غریب وي که فقیر وي، بیا الله جل جلاله فرمایي یا ایها الناس اتقوا، ای خلکو د الله نه ویریږئ، د الله ربکم، د خپل رب نه، الذي خلقکم، تاسو یې پیدا کړي، من نفس واحده، د یو بدن نه پیدا کړي دي، وخلق منها، او پیدا کړي د هغې سړي نه چې کوم یو هغه پیدا کړ رسول زوجها، د هغې نه ورته ښځه خپله پیدا کړې ده، وبث منهما رجالا، او د دې نه بیا سړي زیات کړه، کثیرا زیات پیدا کړه، و کله چې سړي زیات شو، ونساء، او ښځې هم زیاتې کړي، واتقوا الله الذي، وویرېږه د هغه ذات نه، د هغه ذات نه وویرېږه، کوم ذات؟ الذي تساءلون به والارحام، چې تا نه ورځ په قیامت باندې د ارحامو پوښتنه کوي، د رحم کولو پوښتنه کوي تا باندې، کان علیک رقیبا، الله همیشه دپاره په تا باندې حاضر دی. اوس د رسول د دې حدیثونو او د دې متن دا دی چې الله جل جلاله تاسو ټول د یو نفس نه، یو آدم نه پیدا کړي، آدم د خاور نه، آدم من تراب، آدم د خاور نه پیدا شوی دی. دغه د آدم په اولاد کې دا عداوت د کوم ځای نه راغی، دا تربګني د کوم ځای نه راغله، دا جنګ و جدل د کوم ځای نه راغی، دا یو بل برتري او کبر کول د کوم ځای نه راغی. دلته خو الله تعالی دا یا ایها الناس اتقوا، تاسو تقوا وکئ، ربکم الذي، د خپل هغه رب، کوم یو رب هغه چې تاسو خلقکم من نفس واحده، یو سړي نه پیدا کړي، یو آدم نه، آدم نه بیا خپله ښځه حوا بي پیدا شو، د هغې نه پیدا کړي، او بیا تاسو په دې باندې چې کوم یو خلق کوئ، او یا ستاسو ښځه وي، او یا ستاسو نارینه وي، ستاسو سړی وي، د یو بل سره ظلم کول نه دي پکار، ځکه چې تاسو برابر کړئ او جوړې کړئ، او ښځې او نر پیدا شوئ، خو د یو نفس نه پیدا شوئ. فاتقوا الله، اوس د الله نه وویرېږئ، کوم یو الله نه، ستاسو نه به ورځ په ورځ باندې قیامت باندې پوښتنه کوي چې تاسو رحم تړلی دی او که رحم هم قطع کړی دی، نو الله تعالی حساب کوي در سره، او په تاسو باندې غور کوي چې تاسو کوم کارونه کړي دي، آیا د یتیم سره هم څه سلوک کړی دی، تاسو د مشر سره څه سلوک کړی دی، تاسو د یو شیخ سره څه سلوک کړی، تاسو د یو عالم سره څه سلوک کړی، تاسو د یو یتیم سره څه سلوک کړی دی، او تاسو د ټول یو آدم اولاد وئ، او بیا د ترجیح تاسو کوم ځای کې، دا قبر کوم ځای کې تاسو کې پیدا شو، د دې سوال جواب هیڅوک بیا نشي ویلی. عن ابي امامه رضي الله عنه فرمای قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسح يتيما لم يفسحه، وی چا چې مسح کړه د یتیم لم يفسحه الا لله، او مسح د دې یعنی په سر باندې لاس ورته راو، کان له بكل شعره تمر عليها يده، کوم یو وختو باندې چې د دې لاس تیریږي، حسنات د دې نیکي ورکول کېږي. ومن احسن الى یتیمه، او چا چې د یو یتیم سره، یو پلار مړي سره، هغې سره یتیم سره احسان وکړه، او دغه یتیم چې عنده د سره، كنت انا وهو في الجنة كما كهاتين وقرن بينهن، قرن بين اصابعه، رواه احمد. وی کله چې تاسو یو یتیم ګورئ، او هغه ګورئ او چا ورسره احسان کړی وي، د هغه په سر لاس راښکودلی وي، ورځ په قیامت به زه او یتیم دغسې دواړه یو، دا به یتیم وي او دا به زه یم، ما سره به یو ځای وي. فلهذا د رسول صلی الله علیه وسلم د دې قول احترام چې یتیم داسې به وي لکه کهاتین، او بیا دواړه ګوتې سره یو ځای کړي، وقرن بین اصابعه، دا اصبع ګوته او دا منځنۍ ګوته، دا دواړه سره یو ځای کړي. رواه احمد و ترمذي. نو الله جل جلاله کوم یو یتیم سره چې تاسو ښه کوئ، الله جل جلاله درته اجرونه او عوضونه درکوي، او الله درته په داسې شان باندې عزت درکوي چې ته به هېڅ فکر هم نه کوې چې دا عزت د کوم ځای نه پیدا شوی، او دا به د یتیم په صورت باندې پیدا کېږي، د یو مشر د احترام، د یو عالم په احترام باندې به پیدا کېږي. الله جل جلاله فرمایي فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم، سورة محمد. وی الله جل جلاله فرمایا فهل عسيتم، سوال کوي دینا، آیا تاسو نافرمانی کوئ، ان تولیتم، کله چې تاسو حکمرانان شئ، کله چې تاسو مشران شئ، کله چې تاسو پادشاهان شئ، کله چې تاسو والیان شئ، کله تاسو مشران داسې شئ چې د خلکو در لاندې لاس لاندې دي، ان تولیتم، بیا به تاسو چې والیان شئ، ان تفسدوا فی الارض،
د خپل وخت سره، د خپل موقف سره، د خپل ضیا سره، د خپل هغه کرسۍ سره او د خپل هغه مال سره ان تفسدوا فی الارض، ایا تاسو په ځمکه کې به فساد کوئ، یو به وهئ، یو به ټکوئ، یو به مړ کوئ، یو به شړئ، یو به راغواړئ. فی الارض تفسدوا، په ارض کې وتقطعوا ارحامکم، او تاسو به د رحمونه قطع کوئ، یعنی مهرباني به په چا باندې نه کوئ، رحم به په چا باندې نه کوئ. دا فرمایي علما، دا فرمایي چې دا هغه منافقان دي چې اول کې دا وایي ډیر غریب ځان خپل معرفي کوي او ډیر ځان عاجز معرفي کوي، ځان ښه سړی معرفي کوي، او کله چې ورته قدرت ورسېده او دی والی شو او حاکم شو، نو بیا دا فساد کوي په ځمکه کې، او د دې فساد په ځمکه کې وتقطعوا ارحامکم، ټول هغه سره رحمي چې د مسلمان په زړه کې وي هغه ټوله قطع کوي او د هغې په ضد باندې کار کوي. فلهذا کله چې انسان ځان ته متوجه شي چې زه رحم ډیر کوم او قهر ډیر کوم، هیڅ وخت باید قهر د انسان سره نه وي، هیڅ وخت باید د چا رټل نه وي، هیڅ وخت د چا شړل نه وي، هیڅ وخت د چا سپکول نه وي. تا ته چې خدای قدرت درکړې، تا ته چې خدای هستي درکړې، مال کې در سره برخه ده، په ستا په قدرت کې در سره برخه ده، ستا په ژوند کې در سره برخه ده، ستا په ورځنۍ ټولو اړتیاګانو کې د یو یتیم، د یو غریب، د یو فقیر سړي در سره برخه ده، د یو عالم در سره برخه ده، د هغې ټولې برخې ورکړه او ته د هغو احترام وکړه، عزت یې وکړه. انس رضی الله عنه هغه فرمایي، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، من آوى يتيما إلى طعامه وشرابه أوجب الله له الجنة البتة إلا أن يعمل ذنبا يغفر، ومن عال 3 بنات أو مثلهن من الأخوات وأدبهن ورحمهن حتى يعين الله أوجب الله له الجنة. فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 قال أو 2. فرمایي رسول ابن عباس رضی الله عنه روایت کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم سړی چې خپل خوراک څښاک او کې یتیم شریکوي، یعنی یتیم ته ډوډۍ ورکوي، یتیم ته غذا ورکوي، نو الله تعالی د هغې سره وعده کوي مطابق د دې چې دې سړي ته به الله تعالی د ټولو شیونو مستحق وګرځوي، په جنت به ورته ورکړي او په جنت کې به ورته هر څه برابر کړي خوراکونه. خو دا چې هغه څه چې داسې ګناه وکړي یا کومه ګناه لري چې هغه ګناه د بخښلو وړ نه وي، نو بیا به الله دې دوزخ ته بوځي، او که نوره کمې صغایر ګناه یې کړې وي الله به د یتیم په خاطر باندې بخي. او کوم سړی چې 3 لونه یا 3 لونی یا 3 لورګانې وپالي، 3 لورګانې ورسره وي، د 3 لورګانو او یا د 3 خویندو مالک وي، د دې سره پرورش ورته ورکړي او ادب ورته ورکړي او پوه کړي او هغه په نکاح چاته ورکړي او بیا د هغوی تربیت وکړي او هغوی سره محبت وکړي او هغوی باندې شفقت وکړي او هغوی سره ښه سلوک وکړي، تر دې چې الله تعالی هغوی ته هغې نه بې پروا بلکل داسې دی لکه یو شي ته چې ډېر زیات اجر او عزت ورکول کېږي، یعنی الله بې پروا دی د دې نه، کومه پروا نه لري، خو د ده عزت ډېر زیاتېږي، یعنی هغوی لوی شي، غټ شي او بیا د واده خاوندان شي او بیا الله تعالی هغه د جنت مستحق وګرځوي. نو د دې اورېدو سره یو صحابي عرض وکړ، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا زما 2 لوڼې وي، 2 خویندې مې وي، پرورش باندې زه هم همدغسې اجر اخیستلی شم، هم د هغو د اکرام د خاطره؟ حضور صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هو، تا دپاره په 2 خویندو او په 2 لوڼو کې هم همدغه اجر دی کوم یو چې ما درته وویو. نو ځکه د انسان سره دا لازم دي، کمې ښځې یا کمې جنکۍ یا کم اناس چې تاسو سره دي د هغې ډېر زیات احترام کوئ. که تاسو د دې درست پرورش وکئ، الله جل جلاله به جنت کې تاسو ته ځای درکړي او د هغې احسان به در سره وکړي. او کوم یو سره چې تاسو هغې سره تکلیف تېروئ، زحمت پې تېروئ، نو هغې به الله به تاسو سره هغه څه کوي کوم یو چې تاسو سره به جزا لایق وي. خپل ځان د دې مستحق وګرځوه چې الله تعالی ته د توبې او استغفار لاره جوړه شي، الله تعالی سره نږدې شي، د الله تعالی احسان ومني. او صحابه کرامو کوم یو چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره دا وعده کړې وه، هغوی ټولو ته په دې جومات دې دنیا کې
الله جل جلاله د دې زیری ورکړ رضی الله عنهم دا غوینه الله جل جلاله رضا شو او ټول هغه کارونه به چې هغوی کول د الله د رضا دپاره به کول د مسلمان سره داسې لازم دي چې کوم کار کوي مسلمان باید الله ملحوظ وي الله باید مخامخ ولاړ وي الله ته مخامخ د وجود باندې قایل وي چې تر څو زه کوم کار کوم نو الله تعالی ما ګوري کوم یو څه چې وایم الله تعالی هغه اوري کوم یو نیت چې زما په زړه کې دی انما الاعمال بالنیات ټول زما عملونه په نیت پورې اړه لري الله جل جلاله که موږ تاسو خرابي وکړو خسران او ګناه او دوزخ ته بځو او که موږ تاسو د دې ټولو وصیتونو او حسناتو منو الله به موږ جنت ته بوځي ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله تعالى خير